سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الامیني هرکلی وایم. نن د اندونیزیا په پلازمینه کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دیني علماو په شتون کې درې اړخیزه ناسته جوړیږي. د دغې ناستې ګډونوال به د اسلام له اړخه په افغانستان کې د سولې او جګړې د څرنګوالي په اړه بحث وکړي. بلخوا سیاسي شنونکي وایي که څه هم دغه ناسته په هیواد کې د سولې لامل نه کیږي، خو طالبان د اسلام له نوم څخه له ناوړه ګټې اخیستنې بې برخې کیږي. افغان حکومت وایي د ټاکنو او د نوملیکنې مرکزونو د ښه امنیت د ټینګښت په موخه یې امنیتي پلان نوی او پراخ کړی دی. د دغه نوي امنیتي پلان له مخې د هیواد په ښارونو کې درې ورکړې د نوملیکنې بهیر یوه میاشت نور هم غځیږي او د هیوادوالو د غوښتنې له مخې تر دې وروسته د تذکرو پر کاپي سټیکر لګول کیږي. د ولسمشر غني په مشرۍ د ټاکنو د کېدو لپاره د چمتووالي او همغږۍ په دې غونډه کې چې تیر مازدیګر په چارچنار ماڼۍ کې ترسره شوه، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کمیشنرانو او نړیوالو شریکانو هم حضور درلود. ولسمشر غني تېره ورځ د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ قمندان جوزف ووټل سره په ګلخانې ماڼۍ کې وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو د افغانستان او سویلي اسیا لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ د ترهګرۍ پر وړاندې پر مبارزې په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د اصلاحاتو په بهیر او د راروانو ټاکنو د امنیت په اړه هر اړخیز بحث او خبرې وکړي. په دې کتنه کې ښاغلي ووټل یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د امریکا دولت به د افغانستان له دولت او خلکو سره ولاړ پاتې شي. په لغمان او بادغیس کې د افغان کمانډو ځواکونو په بېلابېلو عملیاتو کې د دولت 15 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. دغه عملیات تېره ورځ د لغمان په الینګار او د بادغیس په ابکمري ولسوالیو کې ترسره شوي دي. د ملي دفاع وزارت د خبرپاڼې له مخې د بادغیس په ابکمري ولسوالۍ کې 2 ماین ښخوونکي هم د خپل ماین د چاودنې له امله وژل شوي دي. او د فاریاب د ولایتي شورا غړي د یاد ولایت د نسکورېدو په تړاو خبرداری ورکوي. دوی په فاریاب کې طالبانو د پراخ فعالیت له امله سر ټکوي او افغان حکومت د طالبانو په ځپلو کې په ناغېړۍ تورنوي. بلخوا په فاریاب کې افغان ځواکونه ادعا کوي چې طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دغه نښته له څه مودې راهیسې د ترهګرو ډلو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د فاریاب په دولت آباد، خواجه سبزپوش، ګریزیوان، پښتونکوټ، بلچراغ او المار ولسوالیو کې روانه ده او په دې نښتو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. خو د دې ولایت ولایتي شورا د ترهګرو کې د حکومت په ناغېړۍ نیوکه کوي او د دې وضعیت دوام د اندېښنې وړ بولي. حالا شما چه کمک کرده میتونین همراه مقامات امنیتی و مقامات محلی گپ بدارین به کمک ما برسن. ما همراه والی صاحب، همراه قماندان صاحب امنیه، همراه رئیس امنیت صحبت کردیم. منتها تقاضا میسته که از دولت مرکزی وقتی که اکمالات نباشه، پرسونل اکمالات مهمات نداشته باشه، حتما پست از خود میکنه. جدا برشان هدایت بده که به کمک ولسوالی دولت آباد، به کمک منصوبین قوای مسلح فاریاب بشتابند برسند. بلخوا د مدني ټولنې غړي هم په فاریاب کې د ترهګرو ډلو له ډېرېدو اندېښنه ښیي او د ترهګرو د له منځه وړو په موخه د پوځي عملیاتو په ترسره کېدو ټینګار کوي. این در ولایت فاریاب در چندین ولسوالی از جمله المار، بلچراغ، گرزیوان، دولت آباد جنگ میان مخالفان مسلح دولت و نیروهای امنیتی عملا جریان داره. ولسوالی بلچراغ با کمک بیان که در مسیر راه در قسمت چشمه آب گرم ولسوالی بلچراغ اینا بر اثر ضربات هوایی از بین رفتن و مولوی نعمان یکی از سرگروپان گروپ داعش بود که با کمک و با درخواست طالبان در منطقه اینا میخواستن که بیاین با کمک اینا که خوشبختانه کشته شد. ویل کېږي چې فاریاب د بلچراغ ولسوالۍ له بیا ځلې نیولو وروسته اوس مهال د دولت آباد ولسوالۍ په قریش سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده او ویل کېږي چې دغه نښتې د دې لامل شوي څو جوزجان فاریاب لویه لاره هم د مسافرو پر مخ وتړل شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.